السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه وئ. دوستانو، د نسوارانو په باره کې د مولانا صاحب خبره کړې ده او ډېره زبردسته خبره ده. نو اهم مسایل دي لکه دا لږه واورئ، لکه چې یو انسان د شرک نه او د کفر نه بچ شي نو دا ډېر غټ ثواب دی. د نسوارو په باره کې ده دا ویډیو دا خبره دې کړله او که بیا دې وکړه نو ورې کاته دې خرابه ده، خپل ایمان دې تازه کړه. ټول پیغمبران دې تېر شوي دي، ټول صحابه دې تېر. نو دا نسوار پرېږدئ. دا څه شی دی؟ ولې دا څه شی دی چې ته وایې چې هلکه نسوار؟ بعضې خلک پکې دا وایي چې بې نسوار او بې نشې سر د خرې ګورې. دا جمله چې څوک وایي دا د کفر جمله ده. څوک هم چې وایي دا د کفر جمله ده. آدم علیه السلام نسوار نه کول، نه نشه کوله. د آدم علیه السلام له واله تر نبي علیه السلام پسې یو پیغمبر نه نسواري دی، نه سګرټي و، نه چرسي و، نه پوډري و، نه نشې کولې. په صحابو کې یو نیم لک صحابو کې چا نشه نه ده کړې الا هغه د شرابو نشه چې کله د هغې اجازت و، چې کله پابندي ولګېد هر څه ختم شو، خبره ختم شوه. امام ابو حنیفه رحمه الله دې نسواري نه و، امام مالک دې نسواري نه و، امام شافعي دې نه و، امام احمد دې نه و، امام بخاري دې نه و. ته څنګه دا خبره کې او ګډې وډې وې؟ خو خرې یې که نه، او د خرو خبرې کې دا خو د خرو خبرې دي. نو ته به دې خپله خبره سوچ وکړه. دا خبره دې کړله او که بیا دې وکړه نو ورې کاته دې خرابه ده، خپل ایمان دې تازه کړه. ټول پیغمبران دې تېر شوي دي، ټول صحابه دې تېر. نو دا نسوار پرېږدئ.